سیټوالو کنه ها زه دلته مسافر یم تا زما کور نه دی لیدلی کور زما کور په خمیس کې دی ته زما د کور ویډیوګانې هلته وګوره زما هر څه داسې شړنګې پړنګې پراتې دي چې پکې ګرځي خوشبوګانې دا زه بیا وګورم ښه ستا کور به م زه وګورم چې کله سعودي عرب ته درشم بیا به زه ستا کور هم وګورم ښه جینۍ کور مور پرېږدوه یوه چټایي یو بالښت یو کمبل او چې کوم ځای ښه وه هلته شپه په کیسو دې نه پوهېږم دقه سړی یم کې مې او چې ته وې را سره ښه بس ته مې په کار یې نوره کور ستا کور مور سره زه غرض نه لرم چې ته ما سره ښه مینه کولی شې مخامخ هم دا پښتانه ناست دي غریب سړی یم سیده دوزي موزي راته نه ولمه او چې یو ټیم وخورو نو بل ټیم له لکه بیا وایو چې الله شته که راته قبول یې مو جو یا بسم الله وکوې چې نه قبول مې ښه قبول مې ګاډي بنګلې ګوره ګاډي ماډي نه یې هېڅ هم نشتي قبول مې بس داسې ونه چې بیا دې خپونه خلاص کړم سبا بیا داسې نارې وه چې دی چې نه زه خپونه خلاص کړم بیا به ته څه کوي نو ته راپورې که اوس هسې مذاق کې بېله خبره ده نور خو الله چې ګوره زه هم داسې وران سړی یم خو دلته دونه مخې ته لکه مزه که نه ستا دنیا هسې راباندې ځان ته نور څه به ووایې دلته چې دا پاس کې خلک ریکارډینګ کوي دلته ته زما ښځه کېږي نو وایي به چې سمه سکسي شی اخیستی دی وای نو ښه نه کوم داسې بس نه کوم در سره ښه او که نه ته دې خدای زما خواله راولي ته بیا زما په خپو دړ راوله ځه صحیح ده او که مې ته تر خپو خلاص نه کړې خو بیا راته زما نوم بدل یاره ته داسې زه د ځانه د عمر بچی ساده که که نه دا ټوله دنیا به ویني چې سیدولي شاه پسې یو شی د دوبۍ نه راغلی او وچه خوله یې نیوله شی ډیته کو ته ما مړ که بیا بس صحیح ده بیغمه شه وصال خان پکې ګواه دی ګوره زما ګوره بیا چې کله زه پساو شم انټرویو وصال خان له ورکوم ښه دا څه وایي او که نه زه په دې لایف کې وصال خان دی جنۍ زما خبرې ښې صفا واوره غریب سړی یم صحیح ده واته میاشتې خو مې کار ونه کړو هغه وایي چې سوری یم د هغې د وجې نه اوس ما هغه سوری پرېښوده صحیح ده لانجې مانجې مې کړي غریب سړی یم نه راسه ګاډه شته نه بنګله شته چې یو ټیم یې وخورم د بل ټیم پته نه لګي خوی مې ښه تریخ دی فحاشي نه منم ازادي نه منم قبول یم نه ته قبلی مې بالکل قبول مې پښتانو اوس ریکارډینګ وکړئ سبا نه ګوره که دې شي انکار کوو والله چې بیا د پسې دوبۍ ته درځم په دوبۍ کې مې ګوره ټوله دوبۍ مې ملګرې ده ښه صحیح ده که نه قربان نه ده مشکله زه یم چې امریکا به هم ستا ملګرې ښه امریکا چې دی امریکا پکې چا راوستې ده چې ته مې ملګرې شو چې دنیا مې ملګرې شو دا راته ووایه که نه په پاکستان کې د کم دی پاکستان کې زه د کوم ځای در وښیم چې کوم ځای کې زه اوسم کوم ځای راوښایه خپل کلی راوښایه زه دوبۍ کې پاتې کېږم ما نه د خپل کلي نوم هم هېر شوی ښه دروغ وایې ما د کلي نوم هېر شوی دی زما تپوس ته نه کومه لکه چې ته زما ښځه شي نو زما به څونه اوښي لکه ستا څونه وروڼه دي ما خو 8 ورونه دي قربان 8 ورونه ستاسو خو مې د خدای جګړه نه راولي ولې 8 ورونه نو دا د کم خامار نه به ځان خلاصې 4 خویندې یو ښه 8 ورونه یو صحیح ده دا د یوې مور نه یو که نه ته هم دونه بچي راوړې یوې مور نه یم بلکل لکه تا هم د خیره څه دونه بچي راوړې انشاءالله دا به تو همت کوې ښه تو به همت کوې تا همت دی چې څومره ساتلی شي ښه چې ته څومره ساتلی شي ماله خو دې الله یو 200 بچي راکړي رزق الله ورکوي بس صحیح ده ښه خبره دي ستا څونه خوښ دي ما خو یوه جنۍ یو هلک صحیح ده نه کم از کم چې 5 یې اورېده دا جیر کاټ خو به ماته
خو داسې حساب کتاب دی چې زما میلمانه زیات دي که نه نو بچي زیات صحیح دي چې لکه پخلی او د میلمه ډوډۍ او ډېرې کې که نه دلته په سعودي عرب کې هم زیات دي هلته پاکستان کې به وي نو انشاءالله چې څلور ښځې او بچي به دونه وي چې خو ځانه ځای به له سازوم چې ډېر چغ چوغ راته نه کوي بس صحیح ده که نه پنځه چې ساتلی شي لا ښه ده ته چې یو لور زوی وې که نه جی یو خبره ختم شو دا یو وی شرم وکړه خدای دې غر کړه نو په دې 9 کاله زندګۍ کې نن موږ د واده خبره شروع کړله او زه شرم وکړم د خره بچیه نو که نه یې کوو نو واده نه کوي چې نن یې خبره کوو نو شرم وکړه لکه ده ته اوس وګوره د کومې خبرې شرم وکړم هلک یم په مخ مې ږیره ولاړه ده ږیره مې ده په مخ بلکل هله شرم د کومې خبرې شرم ولې سکسي فلم جوړوم د چا څه لګیا یم بل څه کوم بل څه خبرې کوم د خپل واده خبرې ځوان یم حق لرم وایي لکه دا جنۍ نه ده چې نه وه ستا خور بولوالم که نه ده ته به ستا خور جنۍ یم خپله خور دې ما ته راکړه په نکاح کې ښایسته خو به دي که نه قربان ایوه جان خور دې راکړه هلک هم صحیح دی کار به راسه کوي دلتې مزدوري خو به راسه کېږه هلک صحیح بلکل بلکل په دې دونه عمر کې پښتنو 1400 کسان یې دا سکرین ټچ کوي مسلمانانو سکرین ټچ کوي چې دا لایف پاریو ته شي ټول پښتانه نن ما د خپل حق خبره وکړه نو وایي شرم وکړه ولې وایي ولې زه هلک یم زه حق لرم زه حق لرم زه خبرې کولی شم ولې لکه ولې زه غلط خبره مې کړله غلط باس مې کړی دی د واده خبره کولاله ښه صحیح د اسلام په دایره کې لګیا یو زما ته حق اصیل دی تا ته هم حق اصیل دی بل پښتون ته هم حق اصیل دی په دې کې د شرم خبره د کوم ځای نه راله دا سوځي خلک دا سوځي چې یوه جنۍ ځان سره کېنولې ده داسې خبرې کوي دا سوځي نن سبا دا سوځي چې موږ سره خبرې ولې نه کوي موږ په کال باندې ولې نه اخلي دا نن سبا ډېر سوځي کسان جنۍ زه به کومه څلور جنکۍ د خیره څخه بلکل ویکه کولی شي یوه را باندې بله مینه شو د سمه ګډه ده سمه مې خوښه ده هغه ځانه سمه میښه ده دې خلکو ما ته پیغور کړی وایي د غریب سړي زویه تا څوک نه علي اوس چې کومه جنۍ مایني نه وایي زه ستاسو واده کوم زه خپله د تا پسې راغلم په اخر کې رانه شیخ رشید ساتي شي او داسې په وچه پاتې شم زه خپله تا پسې راغلم نن ما وایي چې زه د سیدولي شاه ته وایم چې واده را سره وکړي که خوښه شوم بیا ما سره واده وکړي که تا خوښه نه شولم بیا به ما سره نه وکړي واده ښه نو خبرې به کله کوو د خیره سه خبرې به نن ماښام ته وکړو صحیح ده زه به تا ته نمبر در سینډ کړم نه زه اوس نمبر در لېږم ماسپښین د مانځه نه پس بس صحیح ده نمبر راولېږه نمبر راولېږه جی واټساپ باندې به رابطه کوو صحیح ده بېغمه شه واټساپ باندې به رابطه وکړو خبره وره ته به ما نه سکرین شاټ باسې په واټساپ کې چې دا جنۍ ده صحیح ده دلته به یې ښیې دلته کې ما ورته ښیې چې دا جنۍ ده صحیح ده ولې ستا په آی ډۍ کې ستا ویډیوګانې نشتي زما د شونډو ویډیوګانې دي شونډو والې ما سره شونډې منډې ښوولې دي صحیح ده ویډیو مې کړې دي صحیح ده ټوټل ځان ما نه ده کې ورکړی نه دا شونډې ستا خپلې دي بلکل دا مې خپلې دي ولې په دو شونډو باندې ته مین شولې نه زه په شونډو نه مینېږم تپوس مې نه وکړو ما د به انتیا خبره نه ده کړ بلکل دا همدا شونډې زما دي همدا شونډې زما دي بس واټساپ ته راشه زه تا ته شونډې هم در وښیم مخ هم د ښکاره کړم صحیح ده زه څنګه ښه جنۍ یم صحیح ده زه صحیح شو میک اپ مې خو هسې نه په میک اپ مې دوکه کېږي جنۍ ګوره دا جنکۍ میک اپونه کوي زه د میک اپ بغیر ښایسته یم الله پاک ما ته داسې ښایسته چهره را کړې ده صحیح ده میک اپ بغیر ښایسته یم بلکل بس لالا داسې حساب کتاب دی دا واورئ ټول چې لکه خبره شروع ده دروغ دا یو وایي دروغ لکه دروغ د کومې داسې تاسو وایي چې دروغ دي چې دروغ وو هلکو را به ولم دیاړي به کوي بلکل عایشه بس دا صحیح ګډ خبره دی وکړه زما د زړه خبر دی وکړه نه که کیلي او فروټ منوټ دي طبیعت مانی که نه د واده خبره دا کیلي خو ما ته خراب ښکارېږي تا چې دا ځان سره ایښې دي دا ما ته خراب ښکارېږي
دا پخې دي دا خرابې نه دي د دې ډېر وخت وشو 4-5 ورځې په دې ځای پرتې وي که د خیال کړی چې وخت کېږي دا رنګ بدلی صحیح رنګ بدلی دغسې پرتې رنګ بدلیږي چې په فریج کې نه کیله چې د ټیم مطابق رنګ بدلی دا ریاض دی دلته ګرمي ده بالکل منم نه ته څه وایې چې خرابې دي ورګه زما خبره ما به چکر ته چکر زه غونډې په چکرو کې زما زندګي تېرېږي دا خرابه ده وایي همداسې پستې پستې کیلې ما خوښې دي همداسې پستې کیلې ما خوښې دي بس چې ستا خوښې دي زما څه دلته پرتې دي خبره په صحیح طریقه کوه خلک چې دي نو دغه بالا شی بیا خاندي ما څه غلطه خبره ته تا کیله وخوړله ما ته چې دا پستې کیلې ما خوښې دي ما صحیح خبره وکړه غلطه خبر دی دا د خوراک کیلې دي خوښې دي که نه د خوراک وایي تا ذهن غلط دی تا کومه خواته خبره واړوله ته من دا راوښیه تا کومه خواته خبره واړوله د خوراک کیلې زما کیلې خوښې دي پستې نو دا خو پستې نه دي خو پستې دي کلکې خو نه دي خو پستې کیلې دي قربان نو اوس چې لکه ته زما خوښه شي نو کله به راځې سعودي عرب ته به کله راځې خبرې نورې پرېږدوه زموږ لکه نور زړه صبر نه کوي خبره راپاکوه چې کله ته ما ته وایې چې راشه بیا به زه درشم ویزه به ما ته راولېږي پاسپورټ به زه درکړم او پاسپورټ صحیح ده په ویزا یم په ویزا زما خپله ویزا ده صحیح ده وعلیکم سلام وای نه سید علي شاه نورې خبرې پرېږده ستا په شان دی ډنګره یم جینۍ ډنګره جینۍ یم دا ملا مې داسې نری پری ده اواز یې د ډنګرو نه دی اواز یې د پیړو ښځو دی خبره وره چې ته ما ووینې صحیح ده اول به دا ملا در وښیم په وټساپ کې چا دا ما څنګه نری ملا ده صحیح ده پوه شوې ملا وایا ملا چې کوم مولا راته راغلی ملا درته یم ملا نه ملا دا تاسو څنګه ژبه ده قربان بابو نادانه مننه قربانې شم څه تاسو نوم یاد کو بابو نادان دا لاندې یو څه ګفټ ماته راسینډ کو دا نو دا خو چې تا ته څوک ګل درولي او تا هغې ته وایې چې مننه نو دا خو دا داسې قصه خو نه ده په یو ګل باندې ته شکریا دا کومه نو زما مینهوال زه څه درته وایم لکه چې تا مینهوال دله کې ناست دي صحیح ده دا تا ته کیني لاندې باندې داسې زه شکریا ادا کوم ټولو لاندې باندې ماته نه کینی په لایف کې ناستې ته اوس کنځلې کې ستانیا چې د نو اسره باندې ځانډي ته کې جنۍ ته ما ته دا ووایه کنځلې خو نه کوم درته خو ستا مینهوال دي ته د چا سره مینه کوې زه تا سره مینه کوم تا سره په نیمه لار کې خو مې نه پرېږدې نه دا دوکېبازي زه نه کوم بس دا پستې کیلې رامنې خوره دغه ډېره ده کیله به نه کیله چې کیلې خو هر ټیم دلته پرتې دي چې تاسو کیلې وې دلته په 15 روپۍ کیلو دي 15 روپۍ کیلو دي 24 घंटे به دا کیلې رامنې خوري 24 घंटे نه 24 घंटे ورې ته څه کې ګاڼه یې څه چې ته 24 घंटे به صرف کیلې خوري بل څه به نه خوري نه کنه واتساپ صحیح ده بابو نادانه صحیح ده نه ده مشکله صحیح ده بابو نادان نه ته څه وایي هغه سم نه وایي هغه وایي بابو نادان مې نه پوهېږم زما څه واده کې شرط بدای چې صرف به سید بلي شاه پایډۍ کې پالوي صحیح ده زه به ټول چې سید بلي شاه نه پکې غیر هلکو والله چې زما نه قبوله صحیح ده زه به ټول درته انفالو کوم پښتانه ګواه دي 1500 کسان دي زه ګوره د داسې جنکو سیارانه نه کوم چې سر یې د یوې سه یو خپې د بلې بېغمه شه بابو دې بیا نه پېژنم تا ته ګلونه رالیږي زه به درته دونه ګلونه در واړوم چې
د هغه اکبري پیړه کم وای ته اوس ما ته راواړه ګلونه چې دا تاسې خبرې خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي زه چې د کله ښځه کم بیا به د ګلونه دا کم زه بر نه که چاته کولونه نه دا وکړم